افغان ځواکونو ته د ولسمشر غني تازه او خطرناک امر، که طالبان اوربند ونه کړي د هیواد هره سیمه کې وځپي. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. ولسمشر اشرف غني وایي که طالبان جګړې ته دوام ورکوي، افغان ځواکونه یې هم باید متقابلې ته چمتووالی ولري. ښاغلي غني تېره شپه د قلو اردوګانو قمندانانو او د زونونو د امنیتي مرکزونو له مسؤلینو سره د کوچني اختر مبارکۍ په مناسبت په ټلیفوني خبرو کې ویلي که طالبان اوربند ونه کړي د هیواد په سیمه کې په هره سیمه کې وځپي. له ارګ څخه په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د ولسمشر غني که طالبان اوربند ته غاړه کېنږدي او جګړې ته دوام ورکړي، د هیواد په هره سیمه کې باید وځپل شي او خپلې وینې تر وروستۍ څاڅکي له وطن او خلکو باید دفاع وکړي. نوموړي زیاته کړې موږ ټول د نظام او خلکو ساتونکي یو. تېره شپه 12 بجې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د کوچني اختر په مناسبت 3 ورځنی اوربند پای ته ورسېده. افغان حکومت له طالبانو څخه غوښتي چې اوربند وغځوي، خو په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ تر دې مخکې ویلي و چې تر اختر وروسته به اوربند ونه غځول شي. بلخوا فرانسه پریس خبري اژانس د اوربند تر پای ته رسېدو وروسته د ځینو سرچینو له قوله په هلمند ولایت کې د افغان سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړی دی، خو افغان چارواکو او طالبانو لا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، نو مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.